मुझे जुदा किया कहाँ कहाँ दिलों में ढूंढता हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब स्टार अपारे सरप्राइज दे। सो सरप्राइज दे डॉक्टर साहब स्टाफ को दरता मालूम दे बस टिक दे स्टाफ ته معلوم دی دغه مشجره نه هل ترازا زب درته ویټ کوما سرپرایز بدر کما اوکے بای بای माशाल्लाह ډېر زبردست کار دا سرپرایز وو او ډاکټر صاحب دا سرپرایز دی مال چې تراشي تی ویني ها دا سرپرایز یا دا خو ډېر زبردست سرپرایز دی ولې پدې کې میان خورو ډاکټر صاحب واستانه میان خري زه چې لاړ شو چکر بم پکې ولګو میان بم پکې وخورو ولې یار بالکل می خو دا چکر بم پکې ولګو او میان بم خو تاسو نه پکې وڅېږي سر جی بالپینونه خو هم نه لګي زر زر مردار په گاډي باندې لاس مګ د گاډي رزقا کنه لګي ځه سر جی لږه گزاره کوه زه خو د خدای تعالی یو غریب یم غریب مری پرې دوا درې که زما د گاډي نه لاس نه لګي زر ځه مرداره سر جی مردار خو راته مه وایه زه خو حلال رزق ګټم زه خو ستاسو د خپو خاوره یم ته په خبره باندې نه پوهېږې نه لګي زر ځه مرداره گاډی دې لاسقا کو خبره واوره دې خو راشه بالپینونه څو روپۍ دي سر جی په 20 روپۍ بالپین د 15 بالپینونه دي ټیک دې مالا راکړه پنځه سوه واله 100 روپۍ بالپینونه شوي او 400 ستا شو ټیک شوله سر جی الله دې خوشحاله کا زما بچی نارو او الله دې چرته مه خفه کوه خدای دار مصیبتونه نه وساته پارزګي ډاکټر صاحب څه ډېر مالداره شوی نه 500 دې ورکو دا خو د ورځې 200 راځي موږ به کم له روپۍ ورکو دا روپۍ به چېرته بل ځای کې لګولې وې نه مړه مالداره شوی نه یم خدای تعالی غریب و ځکه مې ورکړې په کار به راشي تا ونه لیده څومره ښایسته دعا یې ته وکړه څه بدلېږي دعا په کوم ځای کې قبلېږي د داسې خلکو دواګانې زه نه علمه درې که راخیر ماران زه چې ځو میانو له غونډ سورې راله خراب کو بس ټیک ده ستا مرضي چې دعا نه اخلې دې ما اخله اجازه زما وایي
اوکې ما پاسه ته سم لا ستا ټریټمنټ لا باقي دی ښه یو منټ ماشاءالله ته اوس بالکل برابر یې ښه او ستا ټریټمنټ پوره شو ستا ډریپ ختم شي ته بیا کور ته تللی شي ډاکټر صاحب دلته زه څو ورځو نه یم او څه چل شوی په ما باندې تاسو اکسیډنټ شوی و تاسو 2-3 ورځو نه دلته بېهوش پراته وئ نن تاسو په هوش کې رالی او ماشاءالله نن تاسو برابر هم یئ او انشاءالله تاسو به نن کور ته ځئ ډاکټر صاحب زما سې ملګری و ډاکټر صاحب هغه چی شو خیر خو دی که نه ټینشن خبره نشته هغه لږ سیریس و او داخل کړی دی انشاءالله دعا کوو الله تعالی نه تاسو هم دعا کوئ چې هغه الله صحت ورکړي ډاکټر صاحب مریض ډیر زیات سخت دی تاسو راشئ لږه زما ملګری څنګه شو ستاسو ملګری خو I'm sorry ډاکټر صاحب څه مطلب ډاکټر صاحب I'm sorry he is no more ډاکټر صاحب سره څه ګډوډي وي ډاکټر صاحب بس تاسو همت کوئ الله دغه مرضي ده په دې کې موږ نور څه نه شو ډاکټر دا څه نشي کېدی خیالي جانا دا څه نشي کېدی دا څه نشي کېدی زما نشي پاتې کولی ډاکټر صاحب دا وایي دا دروغ دي ما درته نه ویل خلکو به دعا مه اخله تکبر نه څه ساتې ده دا تکبر کوو ګاډي باندې لاس مګ د ګاډي رزق که نه لګي ځه سر جی لږه ګزاره کوه زه خو د خدای تعالی یو غریب یم غریب مری پرېږدوه درې که زما د ګاډي نه لاس نه لګي زر ځه مرداره سر جی مردار خو راته مه وایه زه خو حلال رزق ګټم زه خو ستاسو د خپو خاوره یم ته په خبره باندې نه پوهېږې نه لګي زر ځه مرداره ګاډی دې لاس پاکو ټپڅه ډېر مالداره شوی نه 500 دې ورکو دا خو د ورځې 200 راځي موږ به کم له روپۍ ورکوو دا روپۍ به یې چېرته بل ځای کې لګولې وی نه مړه مالداره شوی نه یم خدای تعالی غریب و ځکه مې ورکړې په کار به راشي تا ونه لیده څومره ښایسته دعا یې راته وکړه څه په دې کې دعا به کوم ځای کې قبلېږي د داسې خلکو دواګانې زنانه ما درې کړه خیر ماران زه چې ځو میانو له غونډ سورې راله خراب کو قبر میں خواہ کی وقت جوڑ گئی چمر ورشنا پگورا کے پخلا کما او یار پخدے کمہری گی
بیا یادوم ډوډۍ د اوښکو سره خورم نن مې هغه سړی مړ که هغه ټوله یاران